د افغانستان او د پښتونخوا هندوشاهي نمه صدۍ کې چې کم ټیم د غزني لوکیان پښتنو د هندوشاهي جوړه کړه هغه ټیم په افغانستان کې د عرب یرغل هم فایل شوی و. عرب له پښتنو سره 2.5 کاله جنګونه وکول خو هغه په دغه کې بریالی نه شو چې دی ټول افغانستان ونیسي او دلته امپراتوري یا حکومت جوړ کړي. خو هغه پښتانه کوم چې تر ټولو اول مسلمان شوي وو لکه د هرات، تاهریز او د سیستان سفارید، دا پښتانه تر ټولو اول مسلمان شوي وو او دغو بیا دلته امپراتوریانې جوړې کړې او بیا له دوی سره دلته نور پښتانه هم مسلمانان شول. یو عرب مورخین البالادهوري دا لیکي چې د هرات دغه تاهریز دغه سوري پښتانه وو او د سیستان سفارید ساکزي پښتانه ول. اوس که موږ خبرو وکړو د هندوشاهي دا د غزني لوکیانو پښتنو جوړه کړې وه او دې په اړه تاسو د عبدالحی حبیبي کتاب د غزني لوکیان ویلی سئ په هغه کې دا کره ثبوتان ورکړي دي چې دا پښتانه وو او دغه ګوجر، جټ یا کشتریا نه ول او یو څه خلک دا یایي چې دغه لا ګوجر ول، لا جټ ول، راجپوت ول، خو اصل کې دغه کیسه رښتیا نه ده او داسې لیکي چې د هندوشاهي اول بادشاه کالار و خو هغه کیسه هم غلطه ده ولې کم کاڼي او ثبوتان چې پیدا شوي دي په هغه باندې دغه یو نوم هم نسته او په سوات کې چې کم تاریخي کاڼي پیدا شوي دي په هغه باندې د دغه امپراتوري بادشاهان نومان دغه دي او د دغه امپراتوري اول څلور بادشاهان چې کوم دي دغه غټ امپراتوریانې جوړ کړې وې له لغمان شوکې تر کشمیره پر او بیا له ژند شوکې تر ملتانه پر. د جیپال وروسته بیا دغو ماتې وخوړلې او آخري درې بادشاهان چې کوم دي هغو بیا کوچني کوچني امپراتوریان جوړ کړی وې په کشمیر او نور شاوخوا علاقو کې خو آخر ته بیا هغه هم ختم سوې. او داسې موږ وکتل چې دغه هندوشاهي بادشاهان چې کوم وو دغه بل څوک نه بلکې پښتانه وو او د دغه ډېر کره ثبوتان شته. اوس به موږ خبرو وکړو د دغه هندوشاهي آخري غټ بادشاه زیپال باره کې. و زیپال پښتو کې دا مطلب ده د خپلې مځکې پالونکی یا د خپل جی پالونکی او بیا په هندي کې دا زی نسته نو دوی دا لجمه یادوي او بیا دغه جیپال کړی ده او پښتنو کې دغه دواړه لهجې شته زیپال یا جیپال او دواړه یو مطلب لري. عبدالحی حبیبی مطابق دغه زیپال دا د غزني اوسیدونکی وو او دوی لوکیان پښتانه ول او لوکیان د ابدالي له پښې څخه دي او د پلار نوم هودپالو او د زوی نوم اننداپالو. دوی د غزني اوسیدونکي وو او د دوی د امپراتوري نوم لوکیان امپراتوري وه خو مسلمان مورخین دوی لپاره ټکی هندوشاهي کارولی ده. د هغه وجه دا وه چې دوی هندوزم کاوه. کم ټیم چې غزنویانو له سامانیانو چې بغاوت وکاوه او غزني یې ونیوه او غزنوي کې خپل امپراتوري جوړه کړه هغه ټیم زیپال او د پلار د خپل امپراتوري پلازمینه کابل جوړه کړه او دوی کابل ته رالو او دوی تر محمود غزني مخته له عربو سره هم جنګونه کړي دي او د عربو یو څه بادشاهان یې مړه کړي دي. یو وردا چې عربو 100,000 سپایان راولېږل کندهار ته چې دوی کندهار ونیسي خو پښتنو له دوی سره جنګونه وکول او 15,000 یې مړه کړو او 15,000 چې وو هغه بیا وتښتېدل منډه یې کړه. چې بیرته غزني ونیسي نو زیپال حمله وکوله او جنګ یې ورسره کاوه خو ده په هغه کې ماته وخوړله او د هغه ماتې وروسته بعد بیا له کابل د شوکې تر خیبره پر دغه ټوله علاقه ده وبیلله او بیا په دغه ټول علاقې باندې ترک غزنوید حکومت کاوه او دی بیا سوات ته رالی او سوات د د امپراتوري پلازمینه وه او د دغو علاقو بیلنې وروسته بیا د یو بل جنګ ته ملا وتړله او بیا په لغمان کې له محمود غزنوي سره یو بل غټ جنګ وکاوه خو په هغه جنګ کې ده بیا ماته وخوړله او د یو څه وخت بعد تر ټولو آخري جنګ ده له پېښور سره نږدې له محمود غزنوي سره وکاوه او دغه آخري جنګ و چې ده له ترک غزنویانو سره وکاوه خو په دغه آخري جنګ کې هم ده ماته وخوړله او د جنګ وروسته چې ده ماته وخوړله دی بیا دومره خوابدی سو چې ده وربل کړو او ورته یې ورټوپ کړو او خپل ځان یې وسوځاوه او د موږ اصلي اتلان دا وو چا چې خپل خاوره نه وپالله او بیا خپل ځان ورته ورتوس کړو او ځان یې وسوځاوه. محمود غزنوي مسلمان وو که خو هغه د موږ اتل نه ده بلکې هغه برید کوونکی وو او هغه یو یرغلګر ده. چا چې د موږ بادشاهان نه مړ کړو او چا چې د موږ خلک نه مړ کړو او چا چې د موږ تاریخ ته نقصان هم ورساوه. دا چې د غزني دغه لوکیانو پښتنو لوکیان امپراتوري جوړه کړې وه. لوکیان د ابدالي له پښې ځای تعلق لري
او بیا دوی داسې د تور غزنویانو له لاسه ماته وخوړله او دا زیپال آخري هندو پښتون بادشاه و. کم ټایم چې زیپال ماته وخوړله او د ځان مړ کو د ده وروسته بیا د زوی او لمسیانو هم دلته یو کوچني امپراتوریانې جوړ کړې وې شاوخوا په کشمیر او پنجاب دغو علاقو کې، خو آخر ته هغو هم ماتې وخوړلې او بیا دا امپراتوري خپله ختم سوه. خو په دغه حقیقت باندې باید هر سړی خبر سي چې دغه هندو شاهي چې کومه وه دغه بل څوک نه وو، دا پښتانه وو او دا زموږ اتلان وو او د ده خاورې او د خپلواکۍ دپاره یې جنګونه هم وکول او آخر کې چې دوی دا خاوره نه وپالله بیا د خپله ځان مړ کو. ولې چې د زیپال د نوم مطلب لا دا و د خپلې ځمکې پالونکی او داسې دا نه وپالله د بیا ژوند نور نه خوښاوه. او د دغې امپراتوري سکې کلاوې او نور بوتان تاسو نن هم په افغانستان او پښتونخوا کې موندلی شئ او د کابل او د پېښور میوزیم د دغه شیانو ګواهي هم ورکوي. نو دا چې دا ویډیو که تاسو خوښه سوې یې دا لایک کړئ، کمنټ راکولی سئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې موږ په خپلو اتلانو او تاریخ باندې خبر سو.